او لالا د کوره نوزیم دادا نیولی کټ دی او نن بیا میچ د کرکټ دی لالا ناجوړ ورلډ کپ دی لالا ناجوړه ځان کی بند پچل دکان کی رسخت ټول ماشومان کی جگ ټي وي ته ناستې ته به وایې چې سم نه رغوټ دی او نن بیا میچ د کرکټ دی بابا غریب ټوخیږي او کرکټ نه صبریږي او منزل نه پاسیږي د ځان سره بلستانه کې ریډونه ولې پټ دی او نن بیا میچ د کرکټ دی چې آوټ اپریدي شي نو د ګونجي تندي شي او خبرو ته ګړندي شي د ځان سره بنګيږي سم مثال د ګونګټ دی او نن بیا میچ د کرکټ دی واړه که بوډاګان دي اقبال که ځوانان دي د دې لوبې شوقیان دي نو ټي وي ته کتو باندې د هر سړي کوک سټ دی او نن بیا میچ د کرکټ دی بیا وایي که تسبیح د ځان سره شیخان ساتي بعضې پکې دوه خوبان ساتي او غر خموش شولو د ښکلو څه کمې دی دوی په تشو خنداګانو ځان ساتي او نن سبا اعتبار په سبرګ باندې ونه کې نن سبا اعتبار په سبرګ باندې ونه کې دیم ځان له خبلای یاران ساتي او په خوا ښکلو څه په چک چونګارو نه وي اوس په بډه د روجي چاکوان ساتي